ویلې خو څه به څه وي که نه نو هغه دلته هم اوسېږو او دقه ځای کې هم ښخ کړو نو زما د ورور ته سوال وکړو چې دا تا سېزو ولې وی چې یاره ما ته چا وی چې اوس وځي نو بیا بوی نه کوي دومره ظلم شوی دی د ظلم انتها دی دا ویډیو ټول وګورئ خاص کر زموږ چې څومره هم مسافر وړونه دي د ملک نه بار دي او خو ټول دغه ویډیو وګورئ دا د عبرت نه ډکه ویډیو دی چې څومره ظلم شوی دی دې کس سره سعودي عرب کې تقریبا شپږ نیم کاله تیر کړي دي دغه پیسې به رالېږلې ټول دغه ویډیو وګورئ چې دی څنګه وجلی دی دا ښځه ورسره څنګه ملاوس وه د دې رور او د دې ترور زوی د دې په منځ کې څه رول و او دا پیسې کله ورته رالېږلې وې ټول ملګري دا ویډیو مکمل وګورئ چې تفصیل نه خبر شي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره لازماً سبسکرایب کړئ داس چل شوی دی چې دا ښځه ورسره ملوث نه وه خو په دې ټایم کې دا ښځه موجوده وه چې کله دغه خاوند ورته وجلو دا ښځه په دې ټایم کې ولاړه وه چې د دې ورور و د دې ښځې او یو ترور زوی و او چې کله دا وجلی دی بیا هغې نه وروسته دغه خاوند یې سوځولی دی بار ته دا ښځه ورته ولاړه وه خو بیا حال یې دغه ښځې ټوله کیسه د ښځې تېره کړې ده چې کله پولیس ونیوله نو مکمل تفصیل یې تېر کړو چې داسې واقعات شي او دغه زما خاوند به پیسې رالېږلې زما د اوښې په نوم باندې خو هغه به ما ته دا خبره کوله چې دا پیسې په بینک کې دي چې کله د رښتیا وخت راغلو دغه هلک د سعودي عرب نه راتلو نو دغه اوښې د خور ته بهانه وکړه چې هغه پیسې خو موږ نه بینک ورکې کړي دي بینک نه مني هغه وایي چې یاره دغه پیسې زه نه درکوم بیا دا ټول سټیټمنټ دی چې کله راوښکلو نو دا معلومه شوه چې دغه پیسې دی اوښي او د هغه ترور زوی دواړو په شریک کې خوړلي دي خو ډېر د افسوس مقام دی ډېر په بد مرګ یې وجلی دی